پاکستاني حکومت او عامو خلکو ته د ټي ټي پي خبرداری وایي د اګست 14 د ازادۍ نه بلکې د غلامۍ توره ورځ ده. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. که څه هم پاکستان آزاد شوی نه بلکې جوړ شوی، مګر بیا هم پنجابیانو د پښتونخوا ګلخانانو ته داسې ذهنیت ورکړی چې ګنې پاکستان په دې ورځ آزاد شوی. د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د پاکستان له ولسه غوښتي چې د اګست 14 ورځ د پاکستان د ازادۍ ورځ نه بلکې د تورې ورځې په توګه لمانځي. دغې ډلې ویلي دغه ورځ د دوی ډلې د الفتح په نوم نومولې ده. دغې ډلې د پاکستان پر ولس غږ کړی چې د غلامۍ د دې سمبول په له منځه وړلو سره د حقیقي ازادۍ لپاره عملي ډګر ته رامخته شي. تر اوسه پورې د پاکستان حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په پاکستان کې هر کال د اګست 14 دغه هیواد د حکومت له لوري د ازادۍ ورځې په توګه لمانځل کیږي. تحریک طالبان پاکستان ډلې د پاکستان ولس ته په دغې خبرپاڼه وریاده کړې چې د پاکستان اوسني چارواکي د دوی رښتیني خدمتګاران نه دي او یوازې په لوړو مالیو د برېښنا پر پرچاوي او ګرانۍ د دوی ملاوې ورماتې کړي او دوی پوره وړي کړي دي. دوی ویلي چې پوځ او امنیتي ادارې د دوی هدفونه دي او که چیرې د دولتي عسکرو سره یو ځای عام خلک هم واوسي او په نښه شي نو بیا دې ګیله نه کوي. تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو او بلوچستان کې بلوڅو خوځښتونو ویلي چې د 14 د اګست ورځ به د پاکستان د نورو ولسونو په څیر نه نمانځي او د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره به لاریونونه او پرلتونه روان ساتي. ټي ټي پي د پاکستان له ولسه غوښتي چې 14 د اګست د قبایلو او بلوڅو په څیر د خپلواکۍ د ورځې په توګه نه بلکې د تورې ورځې په توګه ولمانځي. واک ته په کابل کې د طالبانو له رسېدو وروسته د پاکستان حکومت تل کابل کې طالبان تورن کړي چې ټي ټي پي وسلوالې ډلې ته د افغانستان په خاوره کې پټن ځایونه ورکړي او له هغه ځایه په پاکستان کې د ناامنیو پلانونه جوړوي، خو طالبانو بیا د پاکستان دغه دعوې رد کړي دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.